ما مې د خپلو ارمانونو جنازه واغسته، تر ډېره حده مې په خپلو ولو وګرځوله، سیوا زما نه یې هېچا کټ لوګه ورنه کړه. هغه چې څوک به یې خپل پیر او خپل مرشد ګڼلو، هغه یې ما مې هم په مړوني جنازه ونه کړه. بیا مې راواغسته، روان شوم د ځنګل طرف ته. تر هغې تلم د بېلتانه دښتې ته ورسېدم. د ارمانونو سوځېدو یو لوی شمشان و پکې. هلته مې کوزه کړه اوږې نه په قلاره شانتې. د محبت ټول خشاکونه مې ورلاندې کېښول. د خپل ژوندي احساس تیلی مې ورته ووهلو. غرغنډې داسې چې د سره د سړي اورېدې. زما ارمان چې تړقېدنو زه ولاړم ورته، ته صرف اورې او په تا باندې ویښته ودرېږي. ما چې ارمان چې زه په ما باندې به څه تېرېده. لکه هندو تر هغې ناستم چې ایره سړه شوه. په 3 حصو مې کړه تقسیم د قربانۍ په شانتې. یوه حصه مې د هوا چپو ته وسپارله، 2 حصه مې د دریاب اوبو ته وبخله، او 3 حصه مې هغه خلکو له سنبال ایښې ده څوک چې حسرت له د ناکام محبت زړه راسپړي.